بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر سید رقیب سناس تاسو په خدمت کې یم. زه د امرجنسي روم ډاکټر یم او دا پریزنټیشن چې شامل د درې قسمته دی، یعنی پارت 1 پارت 2 او پارت 3 دی، چې دا د مینجمنت اف انیمل بایټس په باره کې دی، چې زیاتر تاسو توجه د ډاګ بایټ یا سپي خوړلی زخمونو په باره کې او کیټ بایټ یا پیشو خوړلی یا هیومن بایټس یا انسان کله چې خوله ولګوي او زخم پیدا شي د هغې په باره کې دی. هیومن بایټ او ډاګ بایټ او کیټ بایټ چې دی ډیر معمول دی او زیاتر مریضان اتاق جلد ته یا کلینیک ته مراجعه کوي د دې له خاطره، او د ټولو نه خطرناک البته کیټ بایټ او یا کیټ بایټ او یا هیومن بایټ دی، چې سبب د ډیر خطرناک انفیکشن کیږي. مګر ډاګ بایټ کیدای شي چې سبب د انفیکشن وشي، مګر دومره خطرناک نه دی. کله چې یو مریض د انیمل بایټس په خاطر تاسو ته مراجعه کوي، تاسو باید په دقیق صورت سره د هغې زخمونه معاینه کوي چې معلوم شي چې دا سطحي زخم ده او یا دا چې ډیر عمیق زخم ده، مخصوصا په لاس او په پښو کې. او په همغه ابتدا کې باید چې دا ډیر په صحیح ترتیب سره د هغې تداوي وشي او باید صحیح تصمیم ونیول شي چې آیا دا زخم باید چې وګنډل شي، یعنی بند شي، او یا دا چې خلاص پرېښودل شي. باید موږ تصمیم ونیسو چې آیا مریض انټیبیوټیک د انفیکشن د وقایې دپاره یا پروفیلاکتیک انټیبیوټیک ضرورت شته او که نشته، او همدارنګه تتنس ایمونایزیشن باید چې په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه ریبیس یا لیونی سپی د مرض واکسین ته یا ضرورت شته او که نشته، دا شیان باید چې په نظر کې ونیول شي. د انیمل بایټس مایکروبیولوژي په باره کې باید ووایو چې په دې زخمونو کې البته د هغه میکروبونه چې د سپی یا پیشو یا انسان په خوله کې موجود دي، کله چې غاښ ولګوي نو هغه هم سبب د انفیکشن کیږي، او همدارنګه هغه میکروبونه چې د انسان په جلد سطح باندې موجود دي هم د دې بایټ په وسیله داخل د جلد کیږي او سبب انفیکشن کیږي. او تقریبا 15% او دا زخمونه خطرناک انفیکشنونو سبب ګرځیدای شي یا خطرناک میکروبونه د دې رول لري دی کې، او په اوسط صورت سره 15 نوع میکروبونه د دې زخمونو نه جدا کیدای شي یا په دې زخمونو کې موجود دي. تقریبا 80% ایروبیک او انیروبیک مکس باکتریا البته په دې زخمونو کې موجود دي، او همدارنګه سټافیلوکوکسای او سټرپټوکوکسای چې نورمال سکین فلورا دی، دا هم په 40% واقعاتو کې د زخمونو کې پیدا کیږي. مګر د ټولو نه مهم باکتریا چې دی هغه پاستیورلا سپیشیز دی، چې دا ډیر خطرناک باکتریا دی، او دا په 50% د ډاګ بایټس کې او 15% د هیومن بایټس او کیټ بایټس کې لیدل کیږي، او دا ډیر په سرعت سره دا سبب د انفیکشن کیږي او انتشار کوي. بل میکروب چې انیمل بایټس کې لیدل کیږي هغه کاپنوسایټوفاګا
کانی مورس دی چې دا یو ګرام نیگیټیو راد دی او سبب د باکتریمیا کیږي او د مریض حیات البته په خطر کې اچولی شي او مخصوصا په هغه مریضانو کې چې سپلین ونه لري او یا د ځیګر ناروغي ولري دا ډیر خطرناک تمامیږي. نور بکتریاز چې مخصوصا انایروب بکتریا چې ډاګ بایت او کات بایت کې لیدل کیږي البته بکتریویدس دی او همدارنګه فیوزو بکتریا پورفیروموناس او ووتلا او همدارنګه پروپینو بکتریا او پپټوستریپټوکوکسای دی. په دې پریزنټیشن کې چې دا پارت 1 پریزنټیشن دی د کات بایت یا د پیشو خوړلی زخمونو باندې تاسو ته خبرې کوم چې کات بایت البته 15 نه تر 18% د انیمال بایټس تشکیلوي او څنګه چې یا څرنګه چې د پیشو غاښونه ډیر نازک او ډیر تیره دی دا سبب د پنکچر وونز کیږي اکثرا او 80% د کات بایټ سبب د انفیکشن کیږي او 53 نه تر 80% او of this دا انفیکشنونه چې دي دا د پاستورلا مولتایسیدا بکتریا په واسطه کېږي چې دا ډېر خطرناک بکتریا ده او ډېر په سرعت باندې دا انتشار کوي او څنګه چې اکثرا دا د لاسونو کې او پښو کې دا بایټ کات بایټ لیدل کېږي باید چې تاسو توجه د جوینټ انفیکشن او بون انفیکشن ته باید چې وکړئ. کات بایټ زیاتر په زنانو کې لیدل کېږي نسبت مردانو ته او کات بایټ زیاتر اطفالو کې لیدل کېږي دې له خاطره چې د اطفال اکثرا لوبې کوي د پیشو سره او ازار ورکوي پیشو ته نو هغه د خپل پروټیکشن لپاره البته خوله لګوي. کات بایټ چې دی اکثرا سبب د عمیق زخمونه کیږي او څنګه چې ما مخکې وویل penetrated یا puncture wounds دي اکثرا او دا سبب د اوستیومیلایتس کېدای شي یعنی د هډوکو انفیکشن سبب ګرځي او همدارنګه ټینوسینوایټس سبب ګرځي یعنی انفیکشن د ټنډن شیټ ته انتشار کوي چې دا ډېر خطرناک دی باید چې انسیژن اند ډرینیج وشي هر څه ژر او همدارنګه سبب د سپټیک ارترایټس کېدای شي. معمولا په کات بایټ کې پس له 8 ساعتو نه البته انفیکشن شروع شوی یا استابلیش شوی او په ظرف د 100 ساعتو کې البته انفیکشن شروع شي خو 8 ساعتو نه وروسته حتما بیخي انفیکشن استابلیش شي او داګ بایټ کې البته معمولا پس له 40 ساعتو نه انفیکشن البته شروع کیږي او په کات بایټ کې د 12 ساعتو نه کم وخت کې البته انفیکشن شروع کیږي د هغې له خاطره کات بایټ ډېر خطرناک دی او هر څه ژر باید چې د دې تداوي وشي. کلینیکي علایم په کات بایټ کې یا کات بایټ انفیکشن کې البته تبه ده او همدارنګه اریتیما او پړسوب او درد په همغه ناحیه کې لیدل کېږي او همدارنګه پیورولنت ډرینیج او لمفنجایټس البته لیدل کېږي او سبکوټانیوس ابسس چې دی هم په 60% واقعاتو کې لیدل کېږي. په کات بایټ انفیکشنز کې کله چې دا زخمونه ډیر عمیق وي باید چې ایکس ری واخیستل شي چې
معلوم شي چې آیا مریض ته اوستیومیلایتس پیدا شوی د انفیکشن له خاطره یا دا چې سبکوتانیوس ابسس یا سپټیک ارترایتس پیدا شوی دی او یا دا چې ټندنایتس شته او که نشته د دې له خاطره چې د دې تداوی البته اکثرا فرق لري. که چیرته نظر زخم ته که مریض ډیر شدید درد ولري، یعنی زخم ډیر ورکوټی زخمی مگر پړسوب او درد ډیر شدید دی، دا دلالت په دې کوي چې کیدای شي چې د پیریوسترل پنیټریشن شوی او انفیکشن د پیریوستریوم نه تیر شوی او سبب د انفیکشن شوی چې دا شدید درد لري. و همدارنګه که چیرته درد د تندن په امتداد باندې ای او پړسوب زیاتی او درد زیاتی، سټفنس په جوینټس کې موجودی، دا دلالت په ټینوسینووایټس کوي چې دا ډیر خطرناک دی او دا باید اورتوپیدیک سرجن ته باید رفر شي چې انسیژن اند ډرینیج وشي، کنه امکان لري چې دا مریض خپل ګوته له لاسه ورکړي یا خپل لاس البته له لاسه ورکړي. بعضا کیدای شي چې کات باید ډیر خفیف یا ورکوټی ښکاري مګر دا سبب د باکتریمیا کیدای شي، او که چیرته مریض تبه ولري باید چې بلد کلچرز وشي، او که چیرته مریض ایمیونو کامپرومایز دی یعنی ایمیون سیستم د مریض ښه نه دا سبب د سپسس او ټول کامپلیکیشنونه یا اختلاطات د سپسس مریض ته پیدا کیدای شي. دا د Animal Bites Part 1 presentation ختم دی او په Animal Bites Part 2 کې به تاسو ته د Human Bites او Dog Bites په باره کې خبرې کیږي، او Animal Bites Part 3 کې البته د Animal Bites د تداوی په باره کې تاسو ته خبرې کیږي. تشکر ستاسو د توجه نه.